د رب په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مزئ تاسو شال ټلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیفا کاکړ چین روسیه او د بریکس نورو غړي هیوادونو مشرانو د روسیې د غونډې په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز دې لغوه کړي. دوی د افغانستان د خلکو د اساسي حقوقو په رعایت ټینګار وکړ او په افغانستان کې د ستونزو د سوله ییزې او سمدستي حل غوښتنه وکړه. په دغه اعلامیه کې د افغانستان خلکو ته د بیړنۍ او بېساري بشري مرستو د رسولو پر اړتیاو باندې د ټینګار په ترڅ کې د طالبانو څخه غوښتل شوي دي چې د نجونو د زده کړو او د ښځو کار کولو بندیز لغوه کړي. په دوحه کې د افغانستان د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله الخانزب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې په دې کتنې کې له افغانانو سره د بشري مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې وروستۍ چاودنه په کلکه غندلې ده. کرزي نن د اکتوبر 24مه په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا پیښه یو تروریستي عمل بللی دی. د دې چاودنې په پایله کې چې پرون ماپښین چهارشنبه د اکتوبر په 23مه د کابل په مرکزي برخه د سینمای پامیر په ګڼه ګوڼه سیمه کې وشوه. 2 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 11 نور چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي دي. د اسرایلو د پوځ ویاند وایي چې د ایران د سپای پاسداران ګڼ شمېر افسران د ایران د سفارت له لارې په بیروت کې لبنان ته داخل شوي چې د حزب الله سره د راکېټونو په توغولو او پر اسرایلو د بې پلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته وکړي. دانیال حقاري زیاته کړې چې اسرایل په بیروت کې د ایران په سفارت کې د سپای پاسداران دغه افسران چې له حزب الله سره په راکېټي او درنو بریدونو کې مرسته کوي څاري. د پنځشنبه په ورځ آلمان او فرانسې اعلان وکړ چې دوی په لبنان ته د اسرایلو د بریدونو له امله د ویجاړو شویو سیمو د بیا رغونې لپاره 1.9 میلیونه یورو مرسته وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لبنان د بیا رغونې لپاره د 500 میلیونه یورو د راټولولو په موخه په پاریس کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې اعلان وکړ چې فرانسه به له دغه هیواد سره 100 میلیونه یورو مرسته وکړي. په ورته وخت کې د آلمان د بهرنیو چارو او اقتصاد وزارتونو یو اعلامیه خپره کړې او اعلان یې وکړ چې دوی به له دغه جنګ ځپلي هیواد د بحران ځپلي اقتصاد د ثبات لپاره 9 میلیونه یورو مرسته وکړي. د ازبکستان هیواد دیني علماو یو پلاوی کابل ته راغلی. د حج اوقاف وزارت وایي چې دغه پلاوی د ازبکستان د مسلمانانو د ادارې رئیس مفتي نورالدین خالق نظر په مشرۍ کې دغه وزارت د سرپرستي په بلنه کابل ته راغلی دی. دغه پلاوی په 2 اړخیزو اړیکو او همکاریو پر پیاوړتیاو اسلامي زده کړو او د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ د اړیکو پر ښه والی له مسؤلینو سره خبرې وکړې. د میدان وردګو ولایت مسؤلین وایي دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د 2 ترافیکي پیښو له امله 8 تنو ته مرګ ژوبله وویشتې. دغه پیښه پرون غرمه مهال د سید آباد ولسوالۍ اړوند د کابل کندهار پر لویه لاره د هفت اسیا او توپ دشتي په سیمو کې د پاسو او سراچې ټوډي او د سراچې موټرو د ټکر له امله پیښه شوې ده. ترکیه په عراق او سوریه کې د کورد ملیشو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. پرون ورځ په انقره کې د ترکیه په فضایي مرکز د وسلوالو بریدګرو لخوا برید شوی و چې په پایله کې 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي و. د ریپورتونو له مخې د ترکیه دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه هیواد د هوایي حملو په نتیجه کې د عراق او سوریه په شمالي کې د یاغیانو 2 مرکزونه له منځه تللي او زیات شمېر یاغیان وژل شوي دي. د لبنان پوځ اعلان وکړ چې دغه هیواد درې پوځیان په جنوب کې د اسرایلي ځواکونو د جزو په ترڅ کې وژل شوي دي. د لبنان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې اسرایلي دښمنان د بنت جبیل ته نږدې د یتارا کلي په څنډ کې د پوځ غړي په داسې حال کې پناه کړه چې هغوی د زخمیانو د لیږدولو په عملیاتو بوخت وه او 3 تنه یې ووژل. په قربانیانو کې یو اردو افسر و. له تېرې میاشتې راهیسې چې د اسرایل او حزب الله ترمنځ جګړه روانه ده لږ تر لږه 11 لبناني پوځیان وژل شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ولیعهد محمد سلمان د لیدنې خبر ورکړ. امریکا ویلي انټوني بلینکن له سعودي چارواکو سره په غزه کې د جګړې ته پای ته رسولو او د اسرایل او حزب الله ترمنځ د شخړې د ډیپلوماټیک حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلینکن به د اسرایل او سعودي عربستان او قطر په ګډون منځني ختیځ ته خپل سفر په ترڅ کې له خپلو متحدینو سره په غزه کې د جګړې ته پای ته رسولو او د یرغمل شویو بندیانو د خوشي کولو په اړه خبرې وکړي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزیف بورل په غزه کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو او د اسرایلي برمته د خلاصون غوښتنه وکړه. د بورل په وینا نړیوال قانون له اسرایل غواړي چې په غزه کې د قحطۍ د ناورین د مخنیوي لپاره سمدستي اقدامات وکړي. په امریکا کې د روسیې د سفارت د واشنگټن هغه پلان چې اوکراین ته د روسیې د کنګل شوي شتمنۍ له پیسو څخه 10 میلیارډ ډالر انتقالي غلا بللی ده. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې له کیف سره د پخوانیو مرستو په دوام به له اوکراین سره 10 میلیارډ ډالر نوره مرسته وکړي. دا 10 میلیارډ ډالر د هغو 15 میلیارډ ډالر یو برخه ده چې د 9 هیوادونو ډلې اوکراین ته د پور په توګه ورکوي. 2 ورځې وړاندې د قطر هوایي شرکت د لومړي ځل لپاره د بوینګ 900 د سټارلینک سټلایټ انټرنیټ سره وصل کړ چې په ټوله نړۍ کې د الوتنې د ارتباط نوې دورې ته لاره هواره کړه. د قطر هوایي شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې تر راتلونکي کال پورې به خپلې ټولې 900 الوتونکي د سټارلینک له انټرنیټ سره وصل کړي او د دې خدمت ګټه به د مسافرو لپاره وړیا وي. قطر ایرلاین په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې لومړنی هوایي شرکت دی چې خپل مسافرانو ته دا ډول پرمختللي مخابراتي ټکنالوژي وړاندې کوي. د نړۍ د بوکس د پخواني اتل محمد علي کلي میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال د یو لوبغاړي پرانیستنه ده. خلیله علي په 2021 کال کې د کابل ته د یو سفر په ترڅ کې ژمنه کړې وه چې د قرغې په سیمه کې به 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغاړي جوړ کړي چې د دې په وینا د محمد علي کلي ارمان وو. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.